د بادارانو حکم یې پر تا په خپل ځای صحیح نو ستا پلار دا جلسه بنده کړه تا د دې جلسې ملا وګرځول زه د هغه افغان حکومت څخه سوال کوم پوښتنه کوم چې ته په خپل افغان ولې خوا نه بدې ته په خپل ورور ولې خوا نه بدې ستا عمل نن دا ثابتوي چې ته د اسلام آباد ته هلته مسلط شوی ته د فوز او د باجوه پیداوار یې په 15 کاله د 40 څخه د نن ورځې پورې پر دې کام باندې د پاسپورټ خبره نه ده سوې نن چې ته زه په زور راغلم زه په طاقت راغلم زه په مستي راغلم نن خلک ما ته د پاسپورټ خبرې کوي ما ته پاسپورټ جګ جګ کوي ته ولې خوا نه بدې ته ولې په خپله زنانه ته ولې په خپله خور ته ولې په خپل ورور خوا نه بدې د عربو یو سرحد نه منو یو لاین نه منو پر فلسطین ورځو د یهودیانو خلاف د اعلان جهاد کو یو مولوي صاحب د جهاد اعلان نشي کولی په کابل کې ناست وزیر داخله هم وایي چونکې و ماته د دنیا قانون اجازت نه راکوي چې زه ولاړ شم د یهودي خلاف د فلسطین په څنګ ودرېږم جنګ وکړم نو پر کابل او پر سواتو په دې وطن کې تا ته دا اجازت چا درکړی دی مولانا صاحب د سوات په جلسه کې اعلانونه کول ول مبارک اوسه کابل فتح سو نو پر فلسطین ورسه دا خودکشه بمبار چې پر افغان ملت استعمال کړ پر پښتون ملت استعمال کړ زموږ پر سیاسي کارکنانو دې استعمال کړ زموږ پر خوندو دې استعمال کړ زموږ په مسجدانو کې دې استعمال کړ د دې ریاست په ایما باندې نو خو سالته یو جنگ وکړ او هغې ته ودرېږه میا صاحب ډېر په افسوس ویلې و زما د تګ بعد زما د 80 کالو کور ودانه زما د 90 کالو مور وفات شوې ده زه به څنګه ورځم میا صاحب ته راسه د افغان ملت ته پوښتنه وکړه د دوی د خوندو حال معلوم کړه د دوی د بچیو حال معلوم کړه د هرې پور د جیل و مخته د پښتون سیاسي کارکنانو د باچا خان د ملګرو هیدرې جوړې شوې او ته نصرالله خان زیري ملګرو ته دا هم وایې چې الیکشن لا روان دی که ته دا خبرې کوې ته دا جلسې کوې ته دا بیانیه کوې نو تا ته به سیټان بیا څوک درکوي لعنت وي دا ستا په سیټانو چې ته غلبې شې ورېکه په هر نامه چې د قام پرسته لارې خلکو تور کوې د مذهب پرسته لارې خلکو تور کوې خو دا قام د دې ملتپاله ګوندونو د بیانیې سره ولاړ دی که پارلیمنټ ته ولاړ هم خلک سي په شرمونو به ځان شرموي د ولس په مخ کې به یې شرموي زموږ دا عزت بس دی زموږ دا ورورولي بس ده زموږ دا پښتونولي بس ده زموږ دا اعتماد بس دی زموږ دا بروسه بس ده چې د قام د مړه سره ستا دا په زرونو انسانان چې نن دلته راغلي دي ولاړ دي در دې لوی اعتماد در دې لوی عزت د دنیا په یو پارلیمنټ کې نشته د دنیا کامپاله ګوندونو د لارې د دې روان درانه ډېر دروند او په زړه پورې لاریون صدر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي چیرمن محترم ګران ورور خوشحال خان کاکړ په سټیج ناست د عوامي نیشنل پارټۍ مشرانو د پښتون تحفظ مومنټ مشرانو د نیشنل ډیموکریټک مومنټ مشرانو او د کوټې ښار ډېرو ننګیالیو توریالیو پښتنو افغانانو وروڼو د وروڼو ګوندونو ذموارو په دې عظیم الشان تاریخي لاریون کې راغونډ شوو سیاسي کارکنانو په کام وطن مین د ډېرو درنو ټبرو مشرانو سپین ږیرو ستاسو د ټولو په اجازت رښتیا خبره چې تاسو نن په حقیقت کې که پر افغانیت خبره کوئ که پر پښتونوالي خبره کوئ که پر خپل اختیار خبره کوئ که پر خپل ننګ خبره کوئ تاسو په دې نننۍ درانه او په زړه پورې په زرهاوو اجتماع دا ثابته کړله چې تاسو پر پښتو مین ولس یاست تاسو پر ننګ مین ولس یاست
تاسو پر کام مین ولسیاس دا په زرهاو په چتو په کمرو په روډ او شاوخوا ناست خلک هر سړي ته خپل خپل پزی د زړه تله سور سلام پیښوم ستاسو په حاضري باندې. ګرانو وطنوالو، بنیادي څلور پنځه مسلې چې په حیثیت کام نن موږ دلته سره غونډ سویو غږا ورباندې کوو، دا اورېدل غواړي، په دې ځان پوه کول غواړي او د کام د یو ښه سباون په خاطر د دا ستونزو څخه د خلاصون دپاره د یو لوی ورورولۍ، د یو لوی پښتونولۍ، د یو لوی افغانیت لاره خپلول غواړي. ګرانو وطنوالو، چې دا زموږ پر وطن دا غوبل د 45 کالو څخه مخکې روان کړی، د غزاو، د فسادو، د جهادو، د مجاهدو، د طالبو، د انتها پسندو، د دهشتګردو، د القاعدهو، د فلاناو د ډنګرا په نامه زموږ کور یې هلته راوران ویجاړې کړي، زموږ خلک یې راغوښتل، په غاړه کې به یې هرونه ور اچول، ولته غازي یې، ته مجاهد یې، ته په ننګ مین یې، ته د میرویس لمسی، ته د احمدشاه لمسی، ته د غوري سره تعلق لرې، ته د غزنوي سره تعلق لرې. پر خپلو مزایلو یې زموږ د سترو فاتحینو نمونه ورته ایښول چې زموږ کام یې په ټکور ټکور کړي، زموږ وطن یې په وران ویجار کړي. 45 کاله بعد چې ځان یې په هر قسم حسله، په هر قسم ایټم بمانو، په هر قسم فوجي قوتونو زموږ په وینو مضبوطه کړي، نن 45 کاله بعد پر دې خبره کوي، وایي ته کډوالې، زما د وطن امن ستا د لاسه خراب دی، زما د وطن دهشتګردي ستا د لاسه پیښه ده، زما د وطن بدامني ستا د لاسه پیښه ده. دا چې چا په تاریخ کې د خپل کرایهدار سره هم نه دي کړي چې د 5 ورځو په نوټس ورته ووایي چې ستا د 45 کالو توکړې خوله چې ده دا معنا نه لري، ستا زموږ دپاره هغه غذاوي او هغه درپدرۍ و هغه ورانېدل چې د دوی دپاره سوي ول دا معنا نه لري. وایي ستا یې کډه په شا، په مخه دې ښه، که نه ځې نو هم دې زنانه جیل ته رسوم، هم دې بچي جیلونو ته رسوم، هم تا په جیل کې اچوم. او دا لا پر برسېره چې ستا پر جایداد یې نظر دی، ستا پر بزنس یې نظر دی، ستا پر هر څه یې نظر اچولی دی. دا ټولې هغه سلسلې دي چې د ننه څخه د دې جنګ او د دې فساد د بنیاد په ورځ باندې لوی بابا فخر افغان باچا خان، رهبر تحریک خان عبدالولي خان پر دې کام غږا کوله، په کابل کې په لویه جرګه کې ویل، په پېښور کې په کنینګم پارک کې ویل، پر باچا خان چوکوټه به ورته ویلې، پر ټول کام به بغارې او نارې ویلې چې د بل په توپک مه جنګېږه، د بل دپاره خپل کور مه ورانوه، د بل دپاره ځان مه کډوال کوه. دا به اخري د تا سره داسې لوبه وکړي چې ته به دا خو پرېږده چې پر ځان به حیرانې، پر خپل بچي به حیرانې، پر خپله زنانه به حیرانې. دا جنګ د کفر او د اسلام نه دی، دا جنگ د روس او د امریکې د مفاداتو دی، د غربیانو، د عربو، د ایرانیانو د مفاداتو دی. زموږ کام خلکو په سپېڅلي دین دوکه کوي، نن یې انجام دا دی چې ستاسو په مخ کې دی. موږ دوی ته وایو چې تاسو اول دا احسان قطعا مه کوئ چې زموږ افغان ورور پر خپله خاوره ستاسو کډوال دی، دا د افغان پر وطن یې 45 کاله ژوند کړی دی. دا احسان ته مه کوه، نه د دې احسان، نه د دې احسان اجازت موږ چاته ورکوو. دویمه خبره ده، که تواضع نه پرېږدم نور زموږ خپل آئیني، قانوني، جمهوري، سیاسي مزاحمت به وي، خو ته په کار دا دی چې په وحشت نه، په درندګي نه، پر بربریت نه، د دنیا د قوانینو د لارې، د خپل ملک د آئین د لارې چې د یو ریفیوجي سره، د یو کډواله سره تا ته کومه لاره درکوي، باید پر هغه عمل وکړې. ما په خپلو مکې سپک د 2 ورځو په نوکرو، په ملازمینو دې کام ته بد رد مه وایه. او دا خو داسې نه دی
چې ولاړی نه کور لري نه ور لري نه خاوره لري هر څه لري نو چې سبا یې تا ته مخ سو بیا به د تا سره دا نه چې دا د نن حساب به کوي دا 45 کالو حساب به در سره کوي چې تا د دې کام سره څه کړي دي. دویمه خبره زه دا خبره کوم چې زه د هغه افغان حکومت څخه سوال کوم پوښتنه کوم چې ته هلته ناست یې ته هلته د یو حکمران په نامه ژوند کوې نو زه د تا پوښتنه کوم چې ګرانه ته که په زور یې ته که په زبردستي یې ته که د دین په نامه یې ته که د مذهب په نامه یې ته که په هر نامه یې نو ته په خپل افغان ولې خوا نه بدې ته په خپل ورور ولې خوا نه بدې که ته وایې چې زه په زور راغلم زه په زبردستي راغلم ته چې په هر شکل راغلی ستا عمل نن دا ثابتوي چې ته د اسلام آباد هلته مسلط شوی ته د فاز او د باجوه پیداوار یې په 15 کاله د 40 څخه د نن ورځې پورې پر دې کام باندې د پاسپورټ خبره نه ده سوې نن چې ته وایې زه په زور راغلم زه په طاقت راغلم زه په مستي راغلم نن خلک ما ته د پاسپورټ خبرې کوي ما ته پاسپورټ جګ جګ کوي ته ولې خوا نه بدې ته ولې په خپله زنانه ته ولې په خپله خور ته ولې په خپل ورور خوا نه بدې ته باید پر دې غږا وکړې پر دنیاوالو غږا وکړې ګرانو وطنوالو صفا او سپینه خبره ورته کړو ته به زورور یې تا 45 کاله زه درته هغه وایستلم ستا سره به قوت وي ستا سره به طاقت وي خو ستا دا خبرې ستا دا فیصلې چې زموږ په وجود کې سای د چا پلار یې پر موږ ولاکه مسلطه کړي یا یې په موږ ومني. دویمه خبره چې زموږ دا د نن پرلت دی چې پر فلسطین کومه سلسله روانه ده کم جاریت روان دی نو نن دنیاوالو ته وایو نن سعودي ته وایو نن عربو ته وایو نن افغانستان ته وایو نن د دې اټم بم مالک ته وایو چې ولې پر دې خوندو خوا نه بدې ولې په دې ماشومانو خوا نه بدې په افغانستان کې چې د دود سر نه پورته شوی څوک ټوپک ورازغلوي څوک باروت ورازغلوي څوک برتۍ ورته کوي او چې په فلسطین کې کیسه روانه ده د یهودي سره روانه ده د غیر مسلم سره روانه ده د ظلم په ضد روانه ده دوی ټول خاموش دي ټول خوابه دي مذمت کوي پر دې خبره نه کوي چې اوس به لکه پر افغانستان چې به لښکرکشي کولې چې راځئ د عربو یو سرحد نه منو یو لاین نه منو پر فلسطین ورځو د یهودیانو خلاف د اعلان جهاد کو یو مولوي صاحب د جهاد اعلان نشي کولی په کابل کې ناست وزیر داخله هم وایي چونکې و ماته د دنیا قانون اجازت نه راکوي چې زه ولاړ شم د یهودي خلاف د فلسطین په څنګ ودرېږم جنګ وکړم نو پر کابل او پر سواتو په دې وطن کې تا ته دا اجازت چا درکړی دی مولانا صاحب د سوات په جلسه کې اعلانونه کول ول مبارک موسه کابل فتح سو نو پر فلسطین ورسه دا خودکشه بمبار چې پر افغان ملت استعمال کړ پر پښتون ملت استعمال کړ زموږ پر سیاسي کارکنانو دي استعمال کړ زموږ پر خوندو دي استعمال کړ زموږ په مسجدانو کې دي استعمال کړ د دې ریاست په ایما باندې نو خو سالته یو جنگ وکړ او هغې ته ودرېږه. ګرانو وطنوالو موږ وایو چې په دې ملک باید معیار وي. پرون د یو پنجابي نواز شریف دپاره په کروڑونو په اربونو خلکو پیسې خرڅولې د ده د جلوس د کامیابۍ دپاره د ده د جلسې د کامیابۍ دپاره دا ټولې خبرې هېرې وې چې د دې مخکې په پارلیمنټ کې خواجه صاحب څه ویل په خپله پر فیض و پر باجوه نواز شریف څه ویل یا د ده ملګرو څه ویل او یا په نن حالت کې پی ټي آی څه وایي داسې شعار داسې بیانیه
چې د پښتون افغان ملت د سپو پورته سوی وای نن به په سوونو شهیدان وای نن به په سوونو لاپته وای تاسو وکتل چې 9 مئی زموږ دپاره د 73 در بنګال کمه نه ده یو څوک یې د یو منټ دپاره ظهیر نه کوي ټول یې جیلونو ته ورسول هلته ډرای کلینینګ کوي بېرته یې راباسي او یا داسې چې څوک یې د جدي او د مدینې میلمانه کړي ول د لندن او د دوبۍ میلمانه کړي ول ټول یې صفا کلن یې راوستل زموږ پر وطن یې راشوه کړي دي او میا صاحب ډېر په افسوس ویلی و زما د تګ بعد زما د 80 کالو کور ودانه زما د 90 کالو مور وفات سوې ده زه به څنګه ورځم میا صاحب ته راسه د افغان ملت ته پوښتنه وکړه د دوی د خوندو حال معلوم که د دوی د بچیو حال معلوم که د هرې پور د جیل و مخته د پښتون سیاسي کارکنانو د باچا خان د ملګرو هیدرې جوړې سوې ته د 80 کاله په مور ته د 80 کاله په کور ودان چې په خدایي مرګي په خپله مریضي وفات سوي دي تا ته دومره ګرانه ده او زما د وطن پر دې ټولو خبرو دي هیڅ پام درنه پورې نه دی کړی چې کابل سره څه وسو پېښور سره څه وسو کوټې سره څه وسو یا ستا په لمن کې په لاهور او په پنجاب کې زما د وطن د خلکو سره څه کېږي اخرنۍ خبره نن د دې جلسې د مخنیوي دپاره ډېر سازشونه وسول ډېر رکاوټونه جوړ سول زموږ ملګرو ته دمکۍ ورکول سولې چې تاسو انټسټیټ یاست پرون ډیپټي کمیشنر کاغذ جاري کوي چې زه NOC نه ورکوم نو ستا NOC یې نه صحیح ستا د بادارانو حکم یې پر تا په خپل ځای صحیح نو ستا پلار دا جلسه بنده کړله تا د دې جلسې ملا وګرځول او ته نصر الله خان زیري ملګرو ته دا هم وایه چې الیکشن لا روان دی که ته دا خبرې کوې ته دا جلسې کوې ته دا بیانیه کوې نو تا ته به سیټان بیا څوک درکوي لعنت وي دا ستا په سیټانو چې ته ځلوي شې ورېکه په هر نامه چې د قام پرست لارې خلکو تور کوې د مذهب پرست لارې خلکو تور کوې خو دا قام د دې ملتپاله ګوندونو د بیانیې سره ولاړ دی که پارلیمنټ ته ولاړ هم خلک سي په شرمونو به ځان شرموي د ولس په مخ کې به یې شرموي زموږ دا عزت بس دی زموږ دا ورورولي بس ده زموږ دا پښتونولي بس ده زموږ دا اعتماد بس دی زموږ دا بروسه بس ده چې د قام د مړه سره ستا دا په زرونو دا په زرونو انسانان چې نن دلته راغلي دي ولاړ دي در دې لوی اعتماد در دې لوی عزت د دنیا په یو پارلیمنټ کې نشته د دنیا په یو اسمبلۍ کې نشته ته په ستا د سبا تیار کړي د میدان آسان په پارلیمنټ یې په هر څه چې شی جوړ کړې تا او د دوی مبارک خو د دې کار د دې بیانیې سره د دې ورورولۍ سره به موږ ټول ولاړ یو تر اخره پورې به ولاړ یو چې هره پیښه کېږي دا به زموږ دپاره افتخار وي عزت به وي وقار به وي ډېره مننه د ټولو راغلو ګوندونو د کارکنانو د ټولو ښاروالو د ټولو مشرانو د میډیا د ټولو ملګرو د هره کونجه هر ملګری چې راغلی دی کور مو ودان یو جهان مننه په ننګ شاد سئ په وفا شاد سئ په پښتو او په افغانیت شاد سئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ